الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، محترم عزیزانو، زمونږ په ملکونو کې لا مذهبان ځانونو ته اهل حدیث وایي، حالان کې دې ملکونو ته نه دوی حدیث راوړي دي او نه په حدیث پوهیږي، ځکه چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې د حدیثو یو شرح هم داسې نشته چې مؤلف لا مذهب وي. کله چې لا مذهبانو د احنافو سره بحث شي نو لا مذهبان وایي چې موږ ته بخاري حدیث راوښیه. د عوامو په خیال کې دا ور اچوي چې د لا مذهبانو مسلک د صحیح البخاري سره موافق دی. موږ به تاسو ته د نمونې په طریقه یو څه مسایل ذکر کو، د هغې نه به تاسو ته معلومات وشي چې د لا مذهب ویکټوري اهل حدیث نه د امام بخاري رحمه الله سره په عقایدو کې متفق دي او نه د امام بخاري رحمه الله سره په اعمالو کې متفق دي او نه د صحیح البخاري په احادیثو باندې عمل کوي. د دوی سره صرف حدیث النفس دی. دوی اهل حدیث هم د امدی وجندي وجه د تسمیه دا ده چې په حدیث النفس باندې عمل کوي، د نفس په خواهشاتو پسې ګرځي. په نن درس کې به یو مسأله د تقلید درته ذکر کوم. د تقلید په مسأله کې د امام بخاري او د دې لا مذهب ویکټوري اهل حدیثو په مابین کې اختلاف دی. امام بخاري رحمه الله مقلدو د امام شافعي او یا د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله په مذهبو. درې قول دي د امام بخاري رحمه الله په باره کې. ابو عاصم عبادي، امام تاج الدین سبوکی او شاه ولی الله دهلوي رحمه الله، دارنګه د وابیانو سرګرو نواب صدیق حسن خان ورته شافعي مقلد ویلی دی. دا یو قول دی، مقلد دی خو د امام شافعي سے په مذهب دی. دویم قول پکې دا دی چې دا حنبلي مقلد دی، لکه ابو یعلا، علامه ابن تیمیه او علامه ابن القیم رحمهم الله، دوی ورته حنبلي مقلد ویلی دی. او دریم قول پکې دام دی چې امام بخاري رحمه الله مجتهدو، نه مقلدو نه غیر مقلدو بلکې مجتهدو. خو به هر تقدیر په دې کې درې قول دي. علامه تاج الدین السبکی رحمه الله په طبقات الشافعیه الکبرى کې لیکي چې ذکر ابو عاصم العبادي ابا عبد الله في كتاب الطبقات وقال سمع من الزعفراني وابي ثور والكرابيسي قلت وتفقه على الحميدي وكلهم من اصحاب الشافعي. طبقات الشافعيه الكبرى جلد 2 صفحه 214. یعنی ابو عاصم په خپل کتاب طبقات الشافعیه کې د امام بخاري ذکر کړی دی او فرمایلی دی چې د زعفرانی، ابو ثور او د کرابیسی څخه د حدیثو سما کړی ده. علامه سبکی رحمه الله فرمایي چې زه وایم چې امام بخاري رحمه الله د حمیدی رحمه الله نه فقه لوستلی ده او دا ټول شوافعو. دارنګه شاه ولی الله رحمه الله الانصاف مع ترجمه وصاف صفحه وشپېته کې دا په شوافعو کې شمارلی دی. فرمای ومن هذا القبيل محمد بن اسماعيل البخاري فإنه معدود في طبقات الشافعية. وممن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي وقال إنه تفقه بالحميدي والحميدي تفقه بالشافعي. واستدل شيخنا العلامة على إدخال البخاري في الشافعية بذكره في طبقاتهم، وكلام النووي الذي ذكرناه شاهد له. نواب صدیق حسن خان د وابیانو سرګرو اغم دا په شافعیو کې حساب کړی دی، یعنی شافعي مقلد ورته ویلی دی. نواب صدیق حسن خان لیکي ابجد العلوم جلد 3 صفحه 126 کې فلنذكر نبذا من أئمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين حائز الشرفين. وهؤلاء صنفان أحدهما من تشرف بصحبة الإمام الشافعي والآخر من تلاهم من الأئمة. أما الأول فمنهم أحمد خالد الخلال، وأما الصنف الثاني فمنهم محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري. امدارنګ لیکي چې وقال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته كان البخاري امام المسلمين وقدوة المؤمنين وشيخ الموحدين
والمعلول عليه في أحاديث سيد المرسلين. قال وقد ذكره أبو عاصم في طبقات أصحابنا الشافعية الحطوة في ذكر السهاه 6 صفحة 280. نو د نواب صدیق حسن خان غیر مقلد پنیزم امام بخاری شافعی دی ځکه چې دا اقوال را نقل کړي دي او سکوتی پرې کړی دی. نو یو قول پکې دا شو چې امام بخاری رحمه الله مقلدو او د امام شافعی رحمه الله په مذهبو. دویم قول پکې دا دی چې د مقلدو خو د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مذهبو. نو قاضي ابو الحسين محمد ابن ابي يعلى الحنبلي په طبقات الحنابلة جلد اول صفحه 201 کې ورته حنبلي ویل دی. ابن تیمیه رحمه الله په یو ځای کې لیکي وائمه الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ايضا من اتباعهما يعني احمد بن حنبل واسحاق بن راهوي وممن ياخذ العلم والفقه عنهما. فتاوى ابن تيميه جلد 15 صفحه 222. علامه ابن القيم ورته حنبلي مقلد ویل دی. هغه فرمای وكذلك البخاري ومسلم وابو داود والاسرم وهذه الطبقه من اصحاب احمد اتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه. اتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه. إعلام الموقعين جلد 2 صفحة 223. نو دویم قول پکې دا دی چې امام بخاری رحمه الله د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مذهبو به هر تقدیر د امام شافعی په مذهبي او که د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مذهبي نو مقلد دی او لا مذهب وابیان تقلید ته شرک او کفر وای. نو موږ لا مذهب وابیانو ته وایو چې د امام بخاری په خلاف ستاسو څه فتوا ده. بعض خلک امام بخاری رحمه الله ته مجتهد مطلق وای، یعنی مطلب مقلد ورته نه وای خو غیر مقلد هم ورته نه وای بلکې مجتهد ورته وای. غیر مقلد خودی ته وای چې نه مجتهد نه مقلدین. نو بعض خلک امام بخاری ته مجتهد مطلق وای او د شافعی والی لپاره داسې توجیه کوي چې د شافعی په دې اعتبار سره ویل شي چې د اجتهاد د امام شافعی رحمه الله د اجتهاد سره مطابق، لیکن دا خبره د تحقیق نه مخالفه ده. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې ان البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب انما ينقله عن اهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم. أما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهم. وأما المباحث الكلامية فأكثرها من الكرابيسي ابن كلاب ونحوها. فتح الباري جلد 2 صفحة 253 باب ما يقول عند الخلاء. يعني امام شافعي رحمه الله د غریب الفاظ او تفسیر د دې لغت او د فن د امامانو نه را نقل کړي لکه د ابو عبیده او د نضر ابن شمیل او د فران. او فقهي مسائل غالبا د امام شافعي رحمه الله او د ابي عبید نه را نقل کړي او مباحث کلامیه غالبا د کرابیسی او د ابن کلاب و نحوهما نه را نقل کړي. نو که مجتهد مطلق وي نو په فقهي مباحثو کې به د امام شافعي او د امام ابو عبید نه استمداد نه کولو بلکې په خپل به اجتهاد کولو. دویمه دا ده که امام شافعي که امام بخاري مجتهد مطلق وي نو د ذکر به په طبقات الفقهاء کې راغلی وي. او دریمه وجه دا ده چې د مجتهد مطلق د پاره خپل اصول وي چې د هغې اصولو په رڼا کې د اجتهاد کوي او د امام بخاري رحمه الله د پاره داسې اصول نشته. څلورمه وجه دا ده که امام بخاري مجتهد مطلق وي نو د فقه په کتابونو او په اختلاف الفقهاء کې به د اقوال را نقل کېدل، حالانکه د فقهي قول څوک نه را نقلي. امام ترمذی د امام بخاری شاگرد ده، د حدیث د تصحیح او د تضعیف په سلسله کې د امام بخاری اقوال را نقلی، لیکن په اختلاف الفقهاء کې د قول نه را نقلی. لدی وجنه امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله فرمایي چې د امام بخاری رحمه الله د په باره کې اصح قول داده چې دا شافعی المذهب نه مجتهد مطلق او نه په دې معنا باندې شافعیو چې د اجتهاد د امام شافعي د اجتهاد سره مطابق بلکې د دومره وسعت نظری سره مقلد شافعي المذهب طائفه منصوره صفحه 1 او 11.
د دې په خلاف لا مذهب وکټوري اهل حدیث تقلید ته شرک وي، گمراهی او بدعت ورته وي. وګوره د وابیانو کتابونه طریق محمدي صفحه 23. نو موږ وابیانو ته وایو چې تاسو د امام بخاری په خلاف څه فتوا ده؟ د خو مقلدو د صحیح البخاری اساس ګوره تقلید ده. امام بخاری د روایت پر نقلولو کې په خپل شیخ باندې اعتماد کوي او د شیخ په خپل شیخ باندې اعتماد کوي او امداد اعتماد سلسله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې روانه وي چې دې ته تقلید وي. امام بخاری چې د خپل شیخ نه حدیث را اوري او را نقلی نو په صحت الحدیث کې مطالبه د دلیل ترې نه کوي چې امدې ته تقلید وي، چې مطالبه د دلیل ونشي. دارنګه د امام بخاری استادان مقلدین و. نو وابیانو تاسو د امام بخاری د استادانو په خلاف څه فتوا ده؟ آیا دا مشرکان وکنه و؟ په صحیح البخاری کې قابل فخر احادیث ثلاثیات دي. په صحیح البخاری کې 22 ثلاثیات دي چې یولس د مکی ابن ابراهیم حنفی نه روایت کړي دي. دا د امام صاحب بالذات شاګردو او د امام صاحب فدای شاګردو. شپږ د ابو عاصم النبیل نه روایت کړي دي چې دام د امام صاحب شاګردو. درې د محمد ابن عبد الله الانصاری نه روایت کړي دي چې دام د امام صاحب په شاګردانو کې. یو د خلاد ابن یحیی الکوفی نه روایت کړي دي او یو د عاصم ابن خالد الحمصی نه روایت کړي دي. صحیح البخاری په دې کې دا 22 ثلاثیات دي. ګوره دا 22 وړه ثلاثیات د مقلدینو روایت کړي دي. نو زه وابیانو ته وایم، خصوصا هغه وابیانو ته بلکې ټولو وابیانو ته، ځکه د شرک او د بدعت او د کفر فتوی په مقلدینو باندې ټول وابیان لګي چې تاسو د امام بخاری په دغه استادانو څه فتوا لګوي. دا قابل فخر احادیث چې د چانه روایت کړي دي دا د امام صاحب شاګردانو او د امام صاحب مقلدینو. ګوره په صحیح البخاری کې ټول راویان تقریبا 310 دي. په دې کې څه د پاسه 300 عراقیان دي. په دې کې تقریبا 45 کوفیان دي او تقریبا 15 پکې بصریان دي او باقی د نورو خارونو دي او دا ټول مقلدین و. نو د امام بخاری د یو څو د استادانو نمونه به درته ذکر کم چې د امام صاحب بالذات شاګردانو. نو امام بخاری رحمه الله د امام صاحب د شاګردانو شاګرد دی او یا د امام بخاری په دی راویانو کې یو څو نمونه درته وروسته ذکر کوم. په دې نومونو کې څه د امام صاحب شاګردان دي بالذات او څه د امام صاحب د شاګردانو شاګردان دي. خو امام بخاری به د دې ټولو شاګرد دی. په صحیح البخاری کې دا غینه روایت راوړي. مثلا اول امام احمد دا د امام ابو یوسف رحمه الله شاګردو. امام ابو یوسف رحمه الله د امام صاحب شاګردو. نو امام بخاری د امام احمد ابن حنبل شاګرد دی. امام احمد ابن حنبل د امام ابو یوسف شاګرد دی او امام ابو یوسف د امام صاحب شاګرد دی. نو په څو واسطو امام بخاری د اوس امام صاحب په شاګردانو کې راغلو. دویم سعید ابن ربیع دا د امام بخاری استاد دی او دا د امام ابو یوسف صاحب شاګرد دی او امام ابو یوسف د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردو. نو امام بخاری د سعید ابن ربیع شاګرد دی. سعید ابن ربیع د امام ابو یوسف شاګرد دی او امام ابو یوسف د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی. دریم په صحیح البخاری کې امام بخاری د امام الضحاک ابن مخلد ابو عاصم النبیل نه روایت کړي دي. دا ثلاثیات تی نه روایت کړي دي او دا د امام صاحب بالذات شاګردو. څلورم عباس ابن الوکیع دا د امام ابو یوسف صاحب شاګردو او امام بخاری بیا د شاګردو. نو امام بخاری د عباس ابن وکیع شاګردو، عباس ابن وکیع بیا د امام ابو یوسف شاګردو، امام ابو یوسف بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاګردو. پنځم عبد الله ابن یزید العدوی دا په بخاری کې یو راوی دی، دا د امام صاحب شاګردو. شپږم عبید الله ابن موسی دا د امام بخاری استاد دی او د امام صاحب شاګرد دی او په بخاری کې د دنه روایت دي. علی ابن جعد الجوهری دا د امام بخاری استاد دی او د امام ابو یوسف شاګرد دی. علی ابن حجر المروزی دا د امام بخاری استاد دی او د امام ابو یوسف صاحب شاګرد دی. علی ابن المدینی دا د امام بخاری استاد دی او د امام ابو یوسف صاحب شاګرد دی. فضل ابن حمره دا د امام بخاری استاد دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی. محمد ابن صباح الدولابی دا د امام بخاری استاد دی او د امام ابو یوسف صاحب شاګرد دی. محمد ابن عمرو ابن جبله
دا د امام بخاری استاد دی او د امام محمد رحمه الله شاګرد دی. محمد ابن عبد الله المثنى دا د امام بخاری استاد دی او د امام صاحب شاګرد دی. محمد ابن مقاتل دا د امام بخاری استاد دی او د امام محمد شاګرد دی. مکی ابن ابراهیم چې امام بخاری ترنه ثلاثیات قابل فخر احادیث روایت کوي دا د امام صاحب شاګرد دی. هشام ابن عبد الملک الباهلی دا د امام محمد صاحب شاګرد دی او د امام بخاری صاحب استاد دی. هشام ابن خارجه دا د امام بخاری استاد دی او د امام ابو یوسف صاحب شاګرد دی. یحیی ابن صالح دا د امام بخاری استاد دی او د امام محمد صاحب شاګرد دی. یحیی ابن معین دا د صاحبینو شاګرد دی او د امام بخاری استاد دی. یحیی ابن بکیر دا د امام بخاری استاد دی او د امام ابو یوسف رحمه الله شاګرد دی. دا کم چې ما درته ذکر کړه دا څه د امام صاحب بالذات شاګردان دي او څه د امام صاحب بالواسطه شاګردان دي او دا د امام بخاری راویان دي. یعنی دا د امام صاحب مقلدین و چې ما درته ذکر کړه د دوی نه امام بخاری په صحیح البخاری کې روایت ذکر کړي دي. نو وابیانو د دې راویانو په خلاف تاسو فتوا څه ده؟ آیا دا مقلدین مشرکان او کافران او بدعتیان وکنه و؟ آیا په دوی باندې د بدعت ټاپه په ټوله صحیح البخاری باندې جرح ده او کنه ده؟ نو اول اختلاف د وابیانو او د امام بخاری په مابین کې په تقلید کې دی. امام بخاری مقلد او د مقلدینو راویانو نه روایت کوي او وابیان مقلدینو ته مشرکان او کافران او بدعتیان وایي. لعنهم الله، د الله لعنت دی په داسې خلکو چې هغه د امام بخاری استادانو ته مشرکان وایي، د امام بخاری استادانو ته بدعتیان وایي. دویم اختلاف در تورونو ذکر کوم د وابیانو او د امام بخاری رحمه الله په مابین کې اختلاف د فقه او د فقهاو په عظمت کې اختلاف دی. امام بخاری رحمه الله د هغه په نظر کې فقه د قرآن او د حدیث ثمره ده. د امام بخاری په نظر کې فقها د امت دیوی دي. د امام بخاری په نظر کې فقها د دین پوهان دي. امام بخاری په صحیح البخاری جل اول صفحه 14 کې باب قائم کړی دی په نوم د باب من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. د دې باب لاندې بیا دا حدیث ذکر کړی دی چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم والله یعطی. همدارنګه په صحیح البخاری جل اول صفحه 309 اویا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ذکر کړی دی چې الناس معادن خيارهم في الجاهلیه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. امام نووي د اذا فقهوا ترجمه کوي صاروا فقهاء عالمين بالاحکام الشرعيه. نووي شرح مسلم جلد 2 صفحه 288. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته دعا کړې و چې اللهم فقهه فی الدین. امام بخاری دا دعا په صحیح البخاری صفحه 26 کې را نقل کړي. دارنګي په صحیح البخاری جل اول صفحه 14 کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا فرمان را نقل کړي چې کونوا ربانیین حکماء علماء فقهاء. او حضرت عمر رضی الله عنه فرمان امر نقل کړي په صحیح البخاری جل اول صفحه 19 کې چې تفقهوا قبل ان تسودوا. نو امام بخاری رحمه الله په نيز باندې فقه د قرآن او د حدیث ثمره ده. فقها د امت دیوی دي، فقها د دین پوهان دي او وابیان د فقه دشمنان دي، د فقهاو دشمنان دي. نو دوی د امام بخاری سره د فقه او د فقهاو په عظمت کې اختلاف لري. امام بخاری په ماشومتوب کې د امام صاحب د شاګردانو نه فقه ولوستله، فقه حنفي ولوستله. د امام صاحب شاګردان امام وکیع او عبد الله ابن مبارک د دوی نه د امام صاحب فقه ولوستله په ماشومتوب کې. وګوره سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحه 220. همدارنګه د امام ابو حفص کبیر الحنفی د شاګردی په فقه حنفی کې وکړه او جامع سفیان ترنه واوریدلو. وګوره تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 11. یو ځل امام ابو حفص حنفی د خپل شاګرد امام بخاری په باره کې فرمایل هذا شاب کیس ارجو ان يكون له صيت ذکر. سیر اعلام النبلاء جلد 12
صفحه 425 یعنی دا نوجوان دا ډیر زیرک دی او زه امید لرم چې الله به دته ډیر شهرت ورکړي. امام بخاری رحمه الله ته قاضي ولید ابن ابراهیم په خپل ماشومتوب کې راغلو او د محدث والی شوق ښکارا کړو. امام بخاری رحمه الله ورته د محدث والی شرایط بیان کړل. ولید ابن ابراهیم چې هغه شرایط واوریدل نو خفه شو. امام بخاری ورته وفرمایل چې فإلا تطيق احتمال هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه وأنت في بيتك قار ساكن لا تحتاج إلى بعد الأسفار ووتي الديار وركوب البحار وهو مع هذا ثمرة الحديث وليس ثواب الفقيه بدون ثواب المحدث في الآخرة وعزه بأقل من عز المحدث. تهذیب الکمال جلد 4 صفحه 400 قدیم. یعنی امام بخاری رحمه الله ورته فرمایي چې کدا تکلیفونه نشي تیرولې نو به فقه زدکا. فقه په کور کې مزد کیږي. د فقه په زده کولو کې لوی سفرونو او وتیو دیار د کلو پیمال کولو او د سمندرونو سپرلیو ته ضرورت نشته. او فقه ثمره او نچوړ د حدیثو ده او د فقيه ثواب په آخرت کې د محدث د ثواب نه کم نه ده او عزت د فقيه دا د عزت د محدث نه کم نه ده. او وابیان وای چې نه فقها دوی په دین کې بدعات وکړه، فقها دین ناقص وګڼلو، فقها پسې بد رد وای. اوس د لا مذهب جعلی اهل حدیثو نظر بم درته ذکر کم. د امام بخاری نظر تاسو واوریدو. د امام بخاری په نظر کې فقه د قرآن او د حدیث ثمره ده. فقها د امت دیوی دي او د دین پوهان دي. د فقه داسې مثال دی لکه یو د ډاکټرۍ کتابونه دي او بل سپیشلیست ډاکټر چې د هغې نه کومه نسخه ولیکي، یو دا نسخه ده، نو دا نسخه د فقه مثال لري او دا د ډاکټرۍ کتابونه دا د قرآن او د حدیث بلا تشبیه مثال لري. اوس د لا مذهب وکټوري اهل حدیثو نظر واوري د فقه په باره کې. لا مذهب حکیم فیض عالم صدیقی لیکي چې زه بیا د دې خبرې وضاحت ضروری ګڼم چې د فقه حنفي کوم د اسفار له الحدیث مجموعه چې په دنیا کې خوره ده د مسلمانانو د یوې ډلې لپاره د گمراهۍ سبب جوړه شوې ده. د دې فقه د یو لفظ تعلق هم د امام ابو حنیفه سره نشته. اختلاف امت کا المیه صفحه 14 ګوره. لا مذهب فیض عالم صدیقی ورته له الحدیث وای او امام بخاری رحمه الله ورته د قرآن او د حدیث ثمره وای. نو د وابیانو د امام بخاری په مابین کې دغه اختلاف دی. د غربای اهل حدیث پوخانه امام عبدالستار د خپل پلار عبدالوهاب په علمی خدماتو کې لیکي چې زما پلار به د فقه مروج کتابونه د شریعت سره منافي ګڼل او په دې باندې عمل کولو ته به گمراهی او حرام ویلو. خطبه امارت صفحه 14 مشمول رسائل اهل حدیث جلد 2 همدارنګ لیکي چې د فقه خراب او ګنده مسائل خطبه امارت صفحه 15 د لا مذهب مشهور مناظر طالب الرحمن لیکي چې فقه حنفي د دومره ګنده مسائلو نه ډکه ده چې زما قلم او ژبه د هغې تحمل نشي کولی. اصلي حنفي نماز صفحه 4 لا مذهب ابوالکلیم اشرف سلیم د فقه مسائلو ته گمراه کن، شرمناک، انسانیت سوز، موجب لعنت، خود ساخته، غیر معتبر، غیر مستند، مخرب الاخلاق او عقاید باطله ویلی دي. وګوره د کتاب احادیث نبویه او فقه حنفیه صفحه 3. نو امام بخاری نظر ته ګوره د فقهاو په باره کې او د وابیانو نظر ته ګوره د فقهاو په باره کې. د امام بخاری نظر ګوره د فقه په باره کې او د وابیانو نظر ګوره د فقه په باره کې. موږ وابیانو ته دام وایو چې د فقه دشمنان ګوره شیطانان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقيه واحد اشد على الشیطان من 1000 عابد. یو فقيه دا په شیطانانو باندې د زرو عبادت کوونکو نه سخت لګیږي. نو د فقه دشمنان شیطان واله د اهل حدیث واله نه ده.